سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. زه مسیح الارزومند نن غواړم چې یو بل کورس را پیل کړم. زموږ نننی کورس چې دی پیل کیږي نو هغه سکیچ اپ 2021 دی. سمه ده. سکیچ اپ اصلا د څه لپاره کارول کیږي وګورئ. موږ که چېرته وغواړو چې خپل هغه ذهني قوت مو بیرون ته راوباسو یا په هغو باندې کار وکړو، یعنې په حقیقت یې بدل کړو، کوم ذهني قوت چې موږ لرو هغه فزیکي نړۍ ته راوباسو، نو موږ د سکیچ اپ نه کار اخلو. څنګه وګورئ. سکیچ اپ اصلا وګورئ، لومړی یوه خبره درته وکړم. موږ مخکې درسونه د ګرافیک ډیزاینینګ ځینې چې وو هغه هم ثبت کړي دي او اوس هم کوشش کوو چې نور یې ثبت کړو. اصلا سکیچ اپ د څه لپاره کارول کیږي غواړم چې یو کوچنی لیست یې درته خپور کړم، یعنې کومو ځایو کې د هغو نه کار اخیستل کیږي. که چېرته د موږ دغو کورس چې دا اوس یې موږ پیل کیو تر 500 پورې زده کوونکي پیدا کړل یا یې علاقهمندان خوښوونکي درلودل، نو انشاءالله موږ به دغه کورس مخته یوسو. اما که نه و څوک یې غوښتونکي پیدا نه شول، نو موږ به دا کورس په همدې ځای باندې پرېږدو. کوم بل وخت ته انشاءالله چې وخت هم پیدا کړو، نو بیا به داسې یو کورس را پیل کړو چې واقعیت په اوس وخت کې ضرورت وي ورته. خو سکیچ اپ چې دی په اوس وخت کې د ما په نظر بیخي زیات ضرورت دی ورته، ځکه سکیچ اپ یو داسې پروګرام دی چې په هره برخه کې کارول کېږي. په هره برخه کې لکه څنګه چې فوټوشاپ د سکیچ اپ د 3D نړۍ کې په هره برخه کې زیات رول لري او کارول کېږي. ټول نه د مخکې زه غواړم چې تاسو ته یو څو عکسونه در وښیم چې د سکیچ اپ مربوط دي او په هغو کې کار شوي دي، تر څو پورې زه وکولی شم چې تاسو ته په هغه حقیقي معنو سره دغه پروګرام در معرفي کړی شم. سمه ده. ټول نه د مخکې راځم عکس را خلاصوو. پیل کوو د لومړي عکس نه. سمه ده. وګورئ. سکیچ اپ اصلا چې زیات کارول کېږي 3D نړۍ کې کارول کېږي یا درې بودي ورته ویل کېږي په دري کې. سمه ده. په 3D نړۍ کې د سکیچ اپ څخه زیات استفاده کېږي. لومړی د سکیچ اپ ځینې پروګرامونه نور یا مرستیال پروګرامونه لري چې د هغو له ډلې څخه یو لیمیون دی، په هغو کې رینډر کېږي. لکه رینډر یعنې څه شی؟ وګورئ. سکیچ اپ کې چې موږ کله کوم ډیزاین وکړو په دغو که ماوس ته وګورئ دا د سکیچ اپ محیط دی، نو په لومړي وخت کې چې موږ په سکیچ اپ کې ډیزاین وکړو په دې ډول سوي. سمه ده. یعنې هغه طبیعي ښکلا کومه چې ده هغه بیا لیمیون وربښي. سمه ده. یعنې کله چې موږ لومړی نقشه او طراحي موږ په سکیچ اپ کې کوو، بیا وروسته موږ کوشش کوو چې په لیمیون کې هغو ته ځینې شیان ور اضافه کړو او هغو ته یو ډول حرکت ورکړو. په ځینو تجارتي اعلانو کې چې د تعمیراتو دپاره کېږي، کیدای شي تاسو لیدلي وي، نو هغه اعلانات اکثرا په لیمیون کې جوړېږي چې د سکیچ اپ په مرسته هغو ته د نقشې طراحي کېږي. سمه ده. یعنې دغه لومړی تصویر چې دی دا د سکیچ اپ دی او دغه دوم تصویر وروسته د رینډر کولو څخه په لیمیون کې هغه لیاوټ چې دی. سمه ده. دوم تصویر بل تصویر ته راځو. وګورئ. سکیچ اپ په سکیچ اپ کې چې کله موږ ډیزاین وکړو یو نقشه ډیزاین کړو، اصلا وګورئ د مختلفو شیانو دپاره کارول کېږي، خو ډېر چې کارول کېږي د تعمیراتو د ساختماني انجینري په برخه کې زیات کارول کېږي. نو موږ کولی شو په مختلفو ځایو کې د سکیچ اپ نه کار واخلو. وګورئ ورو ورو به په ترتیب سره قدم په قدم هر یو موږ کوشش وکړو چې معرفي کړو درته چې په کومو ځایو کې کارول کېږي. سمه ده. وګورئ. سکیچ اپ لومړی حالت یې دا دی چې کله رینډر شي وروسته دغه حالت ته رسي چې لیمیون 9 یعنې تقریبا اوس یې تر 12 ورژنه پورې راغلی دی، 9 ورژن دی. نو ډېر زر دغه ورژنونه رسي، زر ورژنونه یې په دې خاطر چې زیات علاقهمندان او خوښوونکي لري. سمه ده. بل تصویر ته ځو. وګورئ. دا د سکیچ اپ کې ډیزاین دی، وروسته چې کله رینډر کړی یم دی د رینډر دپاره بدون د لیمیون نه نور
پروګرامونه هم شته دي بعضې، خو لومیون یې بیخي بهترین دی. بهترین په دو دی چې په هغو کې موږ انیمیشن ورکولی شو، یعنې یو ونه د حرکت په حالت کې وي، هغه کومې پاڼې چې په طبیعي ډول ښورېږي حرکت کو هغسې حرکت کو کولی شو، یو موټر ته حرکت کې ورکو کولی، یعنې یو ډول انیمیشن سازي ده په عین حال کې. سمه ده. بل تصویر ته ځم، دا د سکیچاپ لومړی حالت دی. وروسته چې کله موږ په لومیون کې رینډر کړی دی دغه حالت ته موږ راوستی دی. سمه ده. وګورئ سکیچاپ کې موږ کولی شو چې طراحي د بلډینګو وکړو. وګورئ ځینې تصویرونه دي، اصلا دغه کوم حالت چې دی دا د لومیون دی، یعنې په لومړی کې په سکیچاپ کې طراحي شوی، وروسته بیا لومیون ته موږ کنورټ کړی دی او په هغو کې رینډر کړی دی. سمه ده. نو موږ کولی شو مختلفې نقشې په سکیچاپ کې جوړې کړو. صرف د نقشو لپاره نه کارول کېږي، ما مخکې م درته وویل چې په مختلفو ځایو کې کارول کېږي. وګورئ کولی شو موږ په سکیچاپ کې بلډینګونه جوړ کړو، یعنې مخکې له دې نه چې موږ په فزیکي بڼه یو کار ته مخه کړو یا یو بلډینګ یا یو کور جوړ کړو، موږ کولی شو چې د خپل ذهني قوت سره هغو ته نقشه وباسو، جوړ یې کړو او په هغو باندې کار وکړو، هغه کوم مصارف پرې رسي ټول ورته سنجولی شو. سمه ده. وګورئ د سکیچاپ په مرسته باندې طراحي شوی بلډینګ دی. سمه ده. ډیزاین شوی دا د سکیچاپ په مرسته باندې بدون د کوم رینډر کېدلو نه سکیچاپ په مرسته دی، او دا وروسته د رینډر کولو نه، یعنې موږ د لومیون په ذریعه باندې یا د یو بل مرستیال سافټویر په مرسته باندې موږ دغه تصویر څنګه دی رینډر کړی دی او دغه حالت راغلی. سکیچاپ اصلا دغه حالت نه لري. سمه ده. هغه یو ډول ساده حالت لري لکه دغه. سمه ده. وګورئ بلډینګ. بل دومه برخه چې مهمه برخه یې زه صرف تاسو دلته کوشش کوم چې وښیم. دومه برخه چې دا په شهرسازي یا ښار جوړونه کې استفاده کېږي. سمه ده. وګورئ کولی شو موږ د غونډ ښار دپاره نقشه پکې ډیزاین کړو او د خپل ښار دپاره نقشې ډیزاین کړو مختلفو ځایو کې، یا د خپل قریې دپاره موږ کولی شو نقشې ډیزاین کړو په مختلفو ډیزاینونو سره. وګورئ. سمه ده. اوکې دا ټولې نقشې اصلا بدون د رینډر کېدو نه په سکیچاپ کې جوړې شوي دي. موږ کولی شو چې په سکیچاپ کې ډېر ښکلې شهرسازۍ دپاره پلانونه جوړ کړو او د هغو نقشه مخکې له دې نه چې موږ هغو ته لاسرسی پیدا کړو یا هغه وکړو په فزیکي بڼه یې ترسره کړو، موږ کولی شو چې هغه یو ورې مخکې وګورو او فکر ورته وکړو چې کوم ځایو کې کوم شیان باید کار شوي وای. سمه ده. وګورئ دا ټول د سکیچاپ لیاوټونه دي. وګورئ. سمه ده. اوکې دا تر اوسه موږ د شهرسازۍ په برخه کې وګورئ مختلف بلډینګونه کولی شو هره برخه کې ډیزاین کړو. بلې برخې ته رسم. بله برخه یې موږ کولی شو په تخنیک کې استفاده کړو. وګورئ په تخنیک کې موږ کولی شو مخکې له دې نه چې یو روبوت، یو موټر، یو ټایر، یو پیچ یا هم یو پیچکش یو بل شی په فزیکي بڼه باندې منځته راوړو، کولی شو هغو ته پلان ونیسو، هغلته یې ډیزاین کړو. سمه ده. وګورئ مختلف ډیزاینونه یې دي چې په تخنیک کې هم د هغو نه استفاده کېږي. وګورئ دا ټول د سکیچاپ په مرسته باندې جوړ شوي دي. سمه ده. وګورئ پیچونه دي او یعنې د تخنیک په برخه کې هر کار موږ په هغو باندې کړی شو. بله برخه چې دا په 3D پرینټینګ کې ده. سمه ده. 3D پرینټینګ نوم شاید تاسو اورېدلی وي چې یو خو دی پرینټ دی. سمه ده چې په ورقه باندې یا کاغذ باندې موږ یو شی پرینټ کړو. بل چې دی 3D پرینټینګ دی. سمه ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې به کویم په ډېرو محدودو ځایو کې به وي. وګورئ موږ چې کله یو تعمیر یا یو شی یا یوه آله موږ جوړه کړو، لومړی موږ ډیزاین په سکیچاپ کې کړو، وروسته د 3D پرینټر په واسطه باندې موږ هغه کولی شو فزیکي نړۍ ته هم راوړو. وګورئ دا یو تیاره ده چې په سکیچاپ باندې لومړی طراحي شوې، وروسته په 3D پرینټر په ذریعه باندې دا پرینټ شوې ده او فزیکي نړۍ ته یې راوړې ده. سمه ده. وګورئ دلته که وګورئ په دغو سکرین کې د کمپیوټر کوم سکرین چې دی په هغو کې دغه کوم تعمیر چې دی د مخکې هلته طراحي شوی او اوس دی پرینټ کړی دی 3D پرینټر په وسیله باندې. دا د دفاترو دپاره ډېر مهم شی دی. سمه ده چې هغه خپل هغه محصولات په 3D پرینټر باندې وباسي او خپل مشتري ته یې وړاندې کړو. وګورئ سمه ده. بل موږ کولی شو چې د کور کوم نننی سیټینګز یا کوم هغه دنني
ترتیب د شیانو یا جوړ کو کولای شو، یعنی د ننه د کور کومه ډیزاین چې دی هغه ترسره کو، که هغه د اشپزخانې دی، که هغه د یو اتاق دی، که هغه د یوې چوکۍ دی، که هغه د یوه خوراکي لوښي دی، که د ګروپ دی، یعنی د هر شو کیدای شي وي. هر شی چې شامل د کور د ننه راځي کولی شو موږ هغه پکې ډیزاین کړو. سمه ده؟ د کور ووینئ، سمه ده؟ وګورئ د کور د ننه کوم ډیزاین چې دی، کوم شیان چې موږ ته کارول کېږي کولی شو هغه د مخکې څخه ډیزاین کړو په دې ډول سره. اوکې وګورئ، سمه ده؟ په دې ډول سره مختلف ډیزاینونه دي. وګورئ دا څومره ښکلی ډیزاین دی چې هر څه پکې څه دي شتون لري. وګورئ اتاقونه یې معلومیږي، د 2 منزل دپاره یې د تګ لیر هم معلومیږي او همداسې موټر د درېدو ځای ټول کولی شو په خپل ذهن باندې چې کومه نقشه جوړوی شي یا یو څوک موږ ته نقشه کې وي هغه موږ څنګه کړو جوړه کړو، ورته ډیزاین یې کړو. بل چې زیات کارول کېږي په ګیمو کې کارول کېږي. وګورئ هغه کسان چې ګیمونه جوړوي د هغو دپاره ډېره د کار د اسانتیا یو سافټویر چې دی هغه سکیچاپ دی. اصلا په گیم کې زه نه ویم چې هغه گیم جوړوي، د گیم دپاره کومه نقشه چې ده، کوم وسایل او ابجکتونه چې دي هغه موږ په سکیچاپ کې ورته جوړوو، په هغو کې جوړیږي. یعنی نقشه یوه محدوده نقشه لکه په تېرو سلایډو کې چې موږ ولیدله یوه نقشه ده، موږ کوشش کو چې هغه څنګه کو ډیزاین کو. وروسته موږ کوشش کو چې هغه یونیټي چې د گیم جوړول دی یو لوی سافټویر دی هغو ته واچوو، امپورټ یې کړو او یا هم کولی شو د مختلفو پروګرامو ته امپورټ کړو چې هغه د گیم جوړولو صلاحیت لري. سمه ده؟ که چېرته موږ په یونیټي کې د گیم دپاره نقشه جوړوو نو د موږ ډېر وخت نیسي، بیخي ډېر وخت نیسي. خو که چېرته موږ په سکیچاپ کې ډېر په ساده ډول سره نقشه جوړوی شو او وروسته یې موږ په هغه یونیټي یا د مختلف د ګیمو جوړولو سافټویرو ته امپورټ کولی شو تر څو پورې موږ هلته د هغو نه کار واخلو. سمه ده؟ وګورئ مختلفو ځایو کې. سمه ده؟ بله برخه یې چې ده هغه چې زیاته کارول کېږي خو دپاره نور مختلف سافټویرونه هم شته، خو دغه برخه چې ده د سینما برخه ده چې اکثرا ځایو کې د سکیچاپ نه استفاده کېږي. هغه کوم تعمیرات چې دي وګورئ، سمه ده، یا کوم هغه انیمیشن چې جوړیږي د هغو دپاره نقشه او تعمیرات چې جوړیږي هغه اصلا په سکیچاپ کې اکثره وخت جوړیږي، ځکه سکیچاپ یو ډېر اسانه سافټویر دی. تقریبا ته 2020 ورژن یې 2.5 MB پورې تللی شي. سمه ده؟ وګورئ کوم تخیلي سټیجونه به هم لیدلي وي په تلویزیونو په پردو باندې هم لیدلي وي یا په اکثره برنامو کې اصلا هغه سټیجونه شتون نه لري. نو کوشش کېږي چې هغه مختلفو سافټویرونو په مرسته باندې سټیجونه منځته راوړي او هلته یې کوم د تلویزیون د پردې شاته چې ناست دي هغو ته وښیي. سمه ده؟ په د ګیم د جوړولو دپاره خو ما درته وویل چې کرکټر نشي جوړوی یا دغه کوم شخصیت چې د ګیم دی دا نشي جوړوی، خو بیروني کومه نقشه چې کارېږي لکه دلته وګورئ بیرون شاته چې کومه نقشه معلومیږي ونې او دا شیان کولی شو په سکیچاپ کې دا ورته جوړ کړو. لکه دلته وګورئ په دو تعمیراتو کې نو اکثره وخت د ګیم دپاره استفاده کړو تر څو پورې تعمیرات ورته جوړ کړو. وګورئ دا اصلا سکیچاپ چې دی مخکې په دې ډول ډیزاین شوی و د ګیم دپاره کومه نقشه چې ده داسې ډیزاین شوی و. وګورئ دو نقشې ته وروسته چې کله یونیټ ته یا هم د ګیم کوم جوړونې پروګرامونه چې دي سافټویرونه د هغو لیاوټ په دغه ډول دی. وګورئ څومره ښکلی ډیزاین یې ورکړی دی. یعنې سکیچاپ د موږ ته ډېره مرسته کوي په هره برخه کې چې وي. وګورئ دا د ګیم هغه کومه نقشه چې ده بیروني نقشه د سکیچاپ مربوطه په سکیچاپ کې جوړه شوې ده نو ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو هغو ته نقشه جوړه کړو. وګورئ په دې ډول سره نور وګورئ. سمه ده؟ نو سخت نه دی، ډېر اسانه دی. بل برخه چې زیاته برخه یا ډېر کارونکي لري هغه اصلا د دغه کوم پروګرامونه چې دي مثلا سکیچاپ دی یو څو نور پروګرامونه هم دي چې په دغه برخه کې زیات کارول کېږي،
خو مثلا موږ غواړو چې میزونه جوړ کړو، چوکۍ جوړې کړو، مخکې د دونه چې موږ پیچکش او یا ځینې نور عرض او وسایل راواخلو نو موږ نشو کولی چې هلته ځای په ځای جوړه کړو. خو که چېرته موږ غواړو چې جوړه کړو او په د ذهن په قوت سره یې جوړه کړو نو لومړی موږ راځو په سکیچ اپ کې هغو ته یو نقشه وباسو چې څه ډول زه کولی شم دغه میز مستحکم جوړ کولی شم یا هم په ډیزاین ورکولی شم مختلفو ځایو کې. سمه ده، وګورئ ډېر ښکلي ښکلي ډیزاینونه دي. تعمیراتو کې لوی بلډینګونو کې هم د هغو نه استفاده کړي. بل مهم کارکردګي چې لري هغه په ګوګل ماپ کې ده. ګوګل ماپ کې موږ کولی شو چې د خپل هغه ساحه یا هغه د خپل ښار اډ کړو د چوش په ذریعه باندې د سکیچ اپ په ذریعه، یعنې په سکیچ اپ کې موږ نقشه جوړوو، وروسته موږ کولی شو چې ګوګل ماپ ته هغه اډ کړو. لکه په دې ډول سره چې دغه کوم برج دی دا هم وګورئ، که چېرته موږ نقشې ته لاړ شو دغه برج سرچ کړو یا دغه برج لوکیشن ته موږ مراجعه وکړو نو دلته به د برج او دغه کومې کلاګانې یا تعمیرات چې دي دا به 3D وي. نو موږ کولی شو چې 3D په هغو نقشه کې څنګه وکړو وګورځو. سمه ده، نو په مختلفو ځایو کې کارول کېږي. وګورئ د ماشینو په ډیزاین کې کارول کېږي یا په ځینې نورو وسایلو کې د پروژو. وګورئ که چېرته اوس یو مشتری یا یو بل څوک غواړي چې خپله پروژه مشتری ته تشریح کړو نو کول لومړی نشي دی خو نشي کولی چې هغه پروژه ورته راوړي او په هغو کې تشریح وکړو. نو که چېرته موږ وغواړو چې هغه ورته ډیزاین کړو یا په خپله دی ډیزاین کړو نو په ډېر ښکلي لیاوټ سره د هغو کاپي موږ څنګه کولی شو ریاستای شو یکس یو ویدیو. سمه ده، په دې ډول سره وګورئ دلته یې د ډیزاین د څه شو کړی دی، د ټایر یې کړی. وګورئ سمه ده. او رینډر خو ما درته وویل سمه ده چې مختلف سافټویرونه شته دي. رینډر ډېر مهم دی خو په لومړیو کې موږ د رینډر او د نقشو د جوړولو څخه ډېر سري کار نه وي، ځکه موږ کوشش کوو چې لومړی د دغو هغه اساسات څنګه وکړو وویایو. سمه ده، وګورئ دغه سافټویر ته چې دي اکثرا ډېر لویو لویو سافټویرو ته هغه څه شی لري اوټپوټ لري. سمه ده، که چېرته وګورئ 3D ماکس نه موږ کولی شو سکیچ اپ ته اوټپوټ وکړو، کولی شو د مایا نه یې وکړو. سمه ده چې مایا د یو انیمیشن سازۍ سافټویر دی، 3D ماکس هم همدغسې، او سینما په نامه یو بل سافټویر دی چې د پوری په نامه دی. دا نه موږ کولی شو یعنې دغه کوم سافټویرونه چې دي او همداسې ډېر نور سافټویرونه دي کولی شي یو بل ته امپورټ او اوټپوټ ترسره کړو. سمه ده، نو وګورئ بیا مې یو څو خبره درته کومه داسې ضرور موږ په لومړیو کې دا کوشش کوو چې د دغو سکیچ اپ 2021 ورژن اساسات تدریس کړو. سمه ده، دغه اساسات تدریس کیدای شي 1 میاشت الی 40 ورځې یا 40 ورځې پورې وخت ونیسي. نو په لومړیو کې به موږ دا کوشش وي چې دا اساسات څنګه کو تدریس کو تر څو پورې وروسته د کله چې موږ پروژې جوړوو نو پروژو په جوړولو کې موږ ته کوم مشکل پیښ نشي. بیا به موږ کوشش کوو چې د یوه هفتې په مابینځ کې یوه پروژه کوچنۍ پروژه ډیزاین کړو تر څو پورې تاسو د خسته‌توب سبب ونه ګرځي. او همدغه کوم کورس چې اوس موږ غواړو پیل کړو که چېرته د تا خوښ شولو نو کولی شي موږ ته مسیج وکړي د لاندې په ډسکرپشن کې د موږ سره د اړیکو لینک شته دی د واتساپ د طریقه. نو انشاءالله که د 500 نفرو پورې هم پیدا شول چې موږ ته یې مسیج وکړو او دغه کورس یې خوښ شو انشاءالله موږ به تاسو ته پیل کړو. که چېرته نه شول نو موږ به بیا په پلیلیست کې پرېږدو او په راتلونکي کې به بیا کوم وخت کې چې وخت پیدا کړو انشاءالله هغه به بیا ترسره کوو او صفتیو به. په دوام قدم کې وګورئ زه غواړم چې یو څه تاسو ته یې په ژوندۍ بڼه در وښایم. نه غواړم چې نن موږ درس یې شروع کړو. سمه ده، نه غواړم چې نن موږ څنګه وکړو درس یې شروع کړو. وګورئ دا ځینې نقشې دي یا ځینې هغه شیان دي چې موږ د مخکې څخه ډیزاین کړي دي. نو کولی شو د هغو نه اوس تاسو ته ځینې نمونې درته وښایم. وګورئ دغه کوم آیکن چې دی دا د سکیچ اپ دی پلان د موږ سره 2020 ورژن سکیچ اپ انسټال دی. خو بیا مو که چېرته تدریس وخت شو او
نفر پیدا کړل دا راته 500 پورې زده کوونکي موږ پیدا کړل په دغه برخه کې نو انشاءالله موږ به بیا 2020 ورژن را اخلو او پیل کوو به سمه ده دا یو نقشه ده چې د مخکې څخه ډیزاین شوې نقشه ده صرف غواړم تاسو ته اوس دغه د سافټویر محیط در وښیم چې په دغه سافټویر کې موږ څنګه کار کولی شو وګورئ کولی شو موږ دغه د هر طرف نه یعنې 3D دی سمه ده د هر طرف نه دا وګوره دا یوه نقشه ده چې د مخکې څخه ډیزاین شوې نقشه ده په دې ډول سره اوکې هر طرف نه سمه ده دوام تعمیر یې هم په همدغه شان نه غواړم چې اوس موږ درس پیل کړو صرف نن زموږ هغه معرفي دي دغه سافټویر سره ده چې دا سافټویر په کومو ځایو کې کارول کېږي او کومو ځایو کې زیات مفید دی یا ګټور تمامېدلی شي په دوام کوم پروژه چې ده په هغو باندې موږ کلیک وکړو تر څو پورې موږ اوپین کړو وګورئ دا هماغه مخکونی کومه نقشه چې وه دغو دومه منزل هم په دو کې راوړل شوی دی وګورئ سمه ده موږ کولی شو په دغو سافټویر کې داسې نقشې جوړې کړو چې هغه څنګه وي 3D نقشې وي په دې ډول سمه ده کلوز کړم وګورئ بله نقشه راخلاصم دا یو ګرافیکي نقشه ده چې تقریبا مکمله وبوله سمه ده نو 40 MB پورې سایز لري دا یو نقشه ده چې د مخکې څخه ډیزاین شوې نقشه ده نو موږ چېرته کورس را پیل کړلو نو انشاءالله چې داسې به ډېرې نورې زیاتې نقشې جوړې کړو وسایل به موږ طراحي کړو مثلا ځینې وسایل چې دي د مستریتوب او یا ځینې نور وسایل موږ کولی شو په هغه ډیزاین کړو وګورئ دا یو نقشه ده دا 3D نقشه ده سمه ده زه غواړم چې دا بند کړم تر څو پورې موږ ته د ریفرنس ساحه لویه شي وګورئ سمه ده په دې ډول سره کولی شو موږ دا وګورو وګورئ سمه یعنې موږ کولی شو چې د کور یا دغه اتاق دننه ولاړ شو او هلته کوم سیټینګ چې ترسره شوي هغه هم وکړو په دې ډول یعنې زه وګورئ دغه مکمله ساحه ده چې دلته استعمال شوې یا کار شوې ده سمه ده په دې ډول سره وګورئ اوکې دا ګرافیکي نقشه ده نو که چېرته اوس موږ دا لیمیون ته اډ کړو نو ډېر ښکلې ویو به جوړه کړو ډېر ښکلې منظره به جوړه کړو وګورئ د هر طرف به موږ کولی شو او ووینو او په هغو کې ایډیټ ترسره کړو د مثال په ډول سره دا موټر سمه ده که زه سلیکټ کړم دغه خوا ته یو څه راوړلی شم او یا یې هم هغه خوا ته وړلی شم سمه ده دومه کاپي په دې ډول سره اوکې نو مختلفې نقشې ډېر ښکلي ډیزاینونه هغه که د هر شو وي موږ په هغو کې ترسره کولی شو مختلف منیوې لري ډېر سخت پروګرام نه دی اسانه پروګرام دی چې لږ وخت ورکړو انشاءالله زده کېږي کولی شو موږ په هغو کې 3D میزونه یا هم ځینې نور وسایل د کور وسایل وي یا د دفتر وسایل وي په هغو کې جوړ کړو د ټولو نه ښه کړنه څه شی ده زه دایم الوخت چې کله مخکې له دې نه چې په یو شي باندې پیل وکړم نو لومړی کوشش کوم چې هغو ته په سکیچاپ کې نقشه جوړه کړم که هر شی وي که میز جوړوم د مثال په ډول سره که دفتر جوړوم د مثال په ډول سره یا مختلف شیان وګورئ دا یو د کتابخانې یا هم د شیانو د ایښولو دپاره د یو میز ډیزاین دی چې په 3D ډول دی یا موږ کولی شو د هر اړخ نه هغه وګورو سمه ده وروستی کوم پروجیکټ چې دی هغه د مکتب دی مکتب ته ډیزاین شوی پروجیکټ دی نو مختلف ډیزاینونه ډېرې ښکلې نقشې په دو کې موږ جوړی شو خو تر ټولو نه مهم یې لیمیون دی چې په انشاءالله وروسته به په دو پسې موږ لیمیون پیل کوو چې کله موږ سکیچاپ خلاص کړه پای ته ورسولو سمه ده وګورئ دا یو د مکتب دپاره یا هم د یو بل تعلیمي مرکز دپاره جوړه شوې نقشه ده سمه ده چې په دو کې دننه هم ایډیټ ترسره شوی کولی شو دننه کوم ځایونه چې د هغه هم وګورو
نو کولای شو مختلف ډیزاینونه په دې کې ترسره کړو. وګورئ په سکرین باندې هم تاسو ته مشته دي او په ډسکرپشن کې نور ډېر زیات معلومات شته دي، کولی شئ هغه یو ځلې وګورئ. نو بیا هم که چېرته تر 500 زده کوونکو موږ پیدا کړل نو انشاءالله چې موږ به دغه کورس پیل کړو، ځکه موږ به داسې یو شی پیل کړو چې د هغو غوښتونکي وي. نو دا یو مهم دی، خو که غوښتونکي یې پیدا نه کړل نو موږ به یو بل سافټویر انشاءالله که هغه د ګرافیک مربوط وي او که هغه د ویدیو ایډیټینګ مربوط وي او یا کوم بل پروګرام وي، یو کوم بل درس وي، سمه ده، انشاءالله موږ به هغه پیل کړو. نو حتما تاسو خپل نظر موږ ته په کومنټ کې یا هم د واتساپ د ګروپ په طریقه موږ ته راولېږئ. نو تر بلې او راتلونکي جلسې پورې تاسو په خدای سپارم، ښه شېبې ولرئ. خدای پامان.